ملګرو سلامونه مې واخلئ. دا شیبې زه په کوز کنډه او پاګوړۍ کې ناست یم. اماني ملک کوم چې 3-4 ورځې وړاندې په در ادمخیل کې د کولې په یو کان کې خپل ژوند بیللی دی. دا ماشوم تاسو ولید دا کوم چې د هغه د والد صاحب سره په غېږه کې و. دا د اماني ملک زوی دی او د ده نوسی دی. رښتیا خبره دا ده چې که صحافتي قدرونه پکې نه وی او یا نور په ویډیو کې جړا کول یا اوښکې راتله دا لږه کمزورې خبره وي نو نن زما زړه د دنده نه جاړي. دا پاګوړۍ هغه سیمه ده چې د دې د هر کور نه د کولې پیټۍ موږ راوړې ده. چیرمن صاحب چې څوک د اماني ملک پلار دی دا ګیر چاپېره یې ملګري ناستي وروڼه یې ناستي. یو ورور چې ما سره په دې لاره باندې راتله نو د هغه هغه سلګۍ د هغه هغه جړه وی چې زما ورور په تا ډېر مین و. هغه وی چې لیلونۍ ته به ځو خو له بده مرغه زموږ ملاقات هم ونه شو. دغه ماشوم تاسو وینئ دې چیرمن صاحب په خپله هم د کولې مزدوري کړې ده. خدای بخلی اماني ملک نن چې په خاورو کې دفن دی. ډېر ښکلی ماشوم د 20 کاله د عمرو دا تصویر تاسو کتی شئ په دغه ویډیو کې. دی هم د کولې مزدور او زما دا هم یقین دی چې دا ماشوم به هم د کولې مزدوري او بیا به مري او بیا به مري. دغه چیرمن صاحب به موږ اورو چې دا حال څه دی. د په خپله باندې کوله کړې ده ټن په څو دی دیو ته پکې میلاویږي څه. بیا زمونږ د اماني ملک چې په کوم حال باندې وفات شو بلکې ده ته موږ شهید ویلی شو نو د دیو په زړه باندې څه تېرېږي د دغه ماشوم به څه حالي دیو ته میلاو څه شو او د شانګلې لیډرشپ په دې کې کم کردار دی. چیرمن صاحب کله اماني ملک راورسېد تاسو ته؟ صاحب موږ چې کله خبر شو دی چې وفات شو نو دی هغو ډایرکټ موږ حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راورساو. جی هلته چې راورساو نو ډاکټرانو موږ ته وویل چې ستاسو موږ اکسرې او تمام دغه وکړو خو ستاسو دا ماشوم ختم دی. د ده په سر کې یو رګ دی هغه ختم دی مازغی وفات شوي دي. جی نو خو ده کې لږ سا خپل نور د اکسیجن ستا دی. هغې په وجه موږ بیا 10 ورځې دغه هسپتال کې سار کو ECO واټ ته راوړ. په هغو کې چې کم مریضانو نو هغه ټول جوړ نه دي راوتي. څه د کولې راتله څه دا نور راتله. زما دا اهم دا سوال دی چې موږ شانګلې سره سراسر ظلم دی. ظلم دا دی چې په شانګله کې داسې کور موږ ته وښایي چې په هغې کې د کولې مړي نه دي شي. بل موږ سره ظلم دا دی چې کله د کولې ټن اوس په 48,000 روپۍ خرڅېږي زمونږ مزدور له ورکوي 200 روپۍ ټن. کم مین چې ډینجر دی مړي پکې کېږي کوله پکې نو دا خلک 15,000 روپۍ دیاړي یا 2,000 روپۍ دیاړي ورکوي هغه دنده ویښته کوزوي. نو چې کته کوز کې یا د ټیکم نه ور شي یا هسې پارتو شي نو په هغې ګیس راخلاص شي نو یا 10 تنه مړه کی یا 40 تنه مړه کی یا 9 تنه مړه کی. الان د دې نه مخکې اکسیډنټ چې شو زمونږ 4 تنه پکې مړه دي او نور پکې سوي دي وسملا څرمنو پورې نشته. زمونږ په دې پیرآباد کې 48 پیټۍ په یو ورځ باندې راغلي. زمونږ د شانګلې لیډران نه اهل دي ځکه نه اهل دي چې تمامه کمیټي شوکت سبزي ته وي چې زمونږ د کولې سیستم مونږ له برابر کا قانون ته کا په مینونو کې مړی نه کیږي د حفاظت وکا. نو هغه وویل نن مونږ کو په اسمبلی کې پاس کو سبا کو د نن هینه پورې د شانګلې د عوامو هغه څه نمونه دغه نه دی کړی. نو اوس دې خلکو کوم د ایمان غیرت نشته چې زما په مړي نه خپه کېږي زما په ډوکې نه خپه کېږي ته زما الیکشن ته زما شانګلې نه ولې ودرېږي. پوه شوې نو اصل خلک دا دی زمونږ نو ټولو پسې بیا ورپسې شي په هغه پسې شي خپل بیا وټونه را روان دي کسان به بیا راځي کسان را روان دي. ته خو په اسمبلی کې ناست یې د امین له یو قانون ورکه یو سرکاري انسپکټر یو منیجر ولا ورکه چې هغه صحیح رشوت بډې نه خوري غلط مینونه نه چلی غلط کاروبار نه کېږي. لا اله الا الله چې ډېرو پکې نه په بوټو کې دنده لاندي. ما ته پته ده د دیو د وسلوم د دیو د غسل حال صحیح ده. چیرمن صاحب درمنو د اماني ملک تر هم راغلی دی دواله هغه هم وایي چې زه 2-3 خبرې کول غواړم. جی تاسو څه خبره شریکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا د الله تعالی حکم دی چې د کور سربراه به په خپل اهل منې الله پاک نسي. بیا به د کلي خان ملک په الله پاک په مشرۍ په الله پاک نسي. بیا به دغه شانې د علاقې زه څنګه چې تاسو خبرې وکړې موږ پوره دومره په خبرو نه پوهېږو خو په هر حال زمونږ د خپل مشرانو نه او د شانګلې نمایندګي کوي او زمونږ د شانګلې د خاورې او د عوام په سر باندې په لینډ کوزرو کې او په یخو یخو بنګلو کې په دې کې مزې کوي. دا زمونږ د عوام په سر کوي. نو دې خلکو ته زه سوال کوم دې صرف د الله پاک نه ویریږي ځکه چې د دنیا زندگی چې دا 50-60 کاله زندگی ده زیاته چې 80 کاله ده خو هغه کس بیا د کټ نوم نشي پورته کېدی. دې خلکو نه موږ نه به تپوس کېږي
څوک چې مشر دی څوک چې د شانګلې د عوام په سر باندې پیسې خوري او د شانګلې مشري کوي او د شانګلې او د غوربند خلک ټول په کولا کې داسې یو کور نشي چې پای کې 2 مړي نه دي شي 3 نه دي شي 4 نه دي شي او 5 نه دي شي او یو نه دی چې داسې کور ته خالی نشته کې تاسو شکریا دا کوم ډیره مینه تاسو ډیره مننه درمنو ډیر خوشاله یم چې اوس د خلکو کوم دغه اویرنس او دا پوهه راغلی ده شوکت یوسفزیا دا واوره ته لیبر منسټر هغه امانی ملک دلته پروت دی چې تر کولې د مزدور نه خبر دا هغه مزدور دی انجینیر امیر مقام صاحب تم واوره شل کال دی شو استاد لاهور بنگلې مالی دلی دي استاد اسلام آباد بنگلې مالی دلی دي او زما د کولې هغه مزدور چې د اوټ په بنیاد باندې ته هغه ځای ته رسېدلی ډاکټر عباد صاحب ته هم خبر وي چې ته په کم تورو پراډوګانو کې او لنډکوزرو کې ګرځې نو دا د دې نن چې زما امانی ملک ګل ګل ځوان په دې خاورو کې پروت دی د ټنونو خاورو لاندې په کوله کې مړ دی دا یوازې امانی ملک نه دی دا زما رور مړ دی دا زما زوی مړ دی دا زما احساس مړ دی دا زما پوره شانګله مړه ده ما ته په دې باندې ډېر لوی افسوس راشي چې تاسو لاړ شئ شوکت یوسفزی خو زه حیران یم چې لیبر منسټر د په فدرال کې هم حکومت و د خلاص رسېده په صوبه کې هم حکومت و زه د شانګلې د ټول عوام ته نن د امانی ملک د قبر نه لاس نه سما دیو ته جوړې نه سما چې د شانګلې کم لیډر هم راځي لومبه خبره هغه د قرآن ورکوي چې ماله به د کولې د مزدور یو خاطرخواه حل روباسي دیو خبره کوي چې د کولې مزدوري د نه کوي دا دیو تماشل پیری ویل دیو په عقل دی غلیو شي دا مزدوري په چین کې هم کیږي په امریکا کې هم کیږي الته هم پکې یو نیمه مړینه راځي خو الته سیفټي مجرز وي الته د انسان پوره تحفظ شوی وي اوس په د باندې چې دا کم ګټو پرېوتی دی دا د بېخي ذمهواري نه وه دی د دې دپاره ټرین نه و د ته د دې تربیت نه ورکړی شوی هلته زما د کولې مزدور ته وایي ته ورکوز شوی ګیس وګوره چې شته دی که نشته دی زما د کولې مزدور ته وایي ته ګټو لګوه دا خو دی عجز چې دی خو صرف ټیکم والی شي د خو زور کړی د خو دا تربیت نه وي لہذا که هلته اونر دی که دا شوکت یوسفزی دی که امیر مقام دی که ډاکټر عباد دی دا ټول دی کینی یو واضحه پالیسی دی راوړي زما د پاګوړۍ د هر کور نه ما د کولې مړی راوړی دی زما د شانګلې هر کور کې د کولې مړی شوی دی لہذا نن چیرمین صاحب نه جاړي دا پوره شانګله جاړي دغه ماشوم نه دی یتیم شوی دا پوره شانګله یتیمه شوې ده او زه دا خبره ډېر واضح ټکو سره کومه چې دا امانی ملک دا امیر مقام وجلی دی دا شوکت وجلی دی دا ډاکټر عباد وجلی دی دا په نیچرل مرګ باندې نه دی مړ دا د سیفټي د وجې نه مړ دی د تحفظ نه دی د قتل شوی دی او په دې کې د شانګلې ټول لیډرشپ انوالو دی که دیو خفه کیږي که خوشحالیږي خو موږ له به یو واضحه پالیسي راوړي او هله به د شانګلې د کولې د مزدور خبره حل کیږي مزدوري موږ نه ختمو خو زما مزدور دی داسې په بېدردۍ سره نه مري او که څوک وایي زه ورسره مناظره هم کومه پارلمنټ کې ورسره هم کښېنمه په ټي وي ورسره هم کښېنمه د دوی دپاره واضحه پالیسي جوړېدی شي بیا به د دوی د مړینې په دې شرحه کې ډېره لویه کمي راشي بیا به زما بل امانی ملک نه مري بیا هم زمونږ د کوزې پاګوړۍ نه د کوز کنډو پاګوړۍ نه دغه نن سټیزن جرنالیزم د امانی ملک د قبر نه په دغه احساس سره پای ته رسي چې انشاءالله تر هر حده پورې به زه خپل کوشش کومه د دغه غریب ولس آواز به رسومه افسر افغان ته اجازت راکوي لوی الله په امان